مونږ ډېر زیات خوشحال یو، خصوصا زه ډېر خوشحاله یم چې زمونږ هغه شاګردان چې هغه اوس عملا فیلډ ته راغلي دي او دا د 2000 بیچ دی او هغو ډېره زیاته دا زموږ دا ګیدرنګ چې دی دا راجمع کړو د خپل سکول د 2000 بیچ خپل شاګردان یم او بیا په ډېر زیات خوشحاله یم چې هغه ډېر په خل پوسټونو باندې دي، څوک وکیلان دي، څوک ډاکټران دي، څوک بزنس کوي، څوک صحافیان دي. نو دا زمونږ هغه خوشحالي ده موږ ته محسوسېږي نن چې نن چې دا ملګري راغونډ شوي دي خو زما خیال چې هغه خوشحالي دوباله شوه او زړه مې داسې خوشحاله دی چې زما په ژوند کې به داسې خوشحالي زما خیال الله دې ډېرې راولي داسې ملګري ملا شي خو نن ډېر زیات خوشحاله یم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقبال محسن یم او د لټون بنیر سره حاضر یم. یو شاعر وایي چې ای وخته سبې وخت جدا کړم د ملګرو نه، اوس مې په هغې محفل کې پاتې تش یادونه شول. ګرانو کتونکو، مشران وایي چې اکثر محفلونه تعلق او یادونه پاتې کیږي. لکه بعضې خلک د یو بل سره سیروزې له تبلیغ له لاړ شي، هغه یادونه تل پاتې شي. که 20 کاله پس هم یو بل ویني وایي ته زما سره په تبلیغ کې تللی وي. دویم هغه مسافر ورونه کوم چې د مسافرۍ د لارې د یو بل سره د میږیتیا په یو ځای کې انډیوالي کړي، که 10 کاله پس هم میلاو شي، هغه یادونه ورته 20 په 20 یادي. خو نن چې زموږ دپاره د ویاړ او د فخر خبره ده، نن د هغې یادونو خبره کوو، کم یادونه چې د ښوونځو، د سکولونو، د ټولګو، د کلاسونو د کلاس فیلو او د ډیسک فیلو په هیله باندې دي. هغه یادونه چې هغه انځورګري کوي د روان مستقبل لپاره، هغه یادونه چې په وجود کې او په سینو کې غورځنګونه کوي. د نن نه تقریبا 40 کاله یا 50 کاله مخکې په 2000 کې چې کم د 10م کلاس طالب علمان رونه ډیسک فیلو، کلاس فیلو په یو ټولګي کې په یو کلاس کې وو، نن د ضلع بنیر علاقه سلرزي د جوړ په سیمه د شملور علم په لمن کې د مشتاق صاحب په ځای کې راغونډ شوي هغه ګلمهي چې کم تاسو په دې سایډ باندې یې نن راغونډ شوي دي، د یو بل سره د مینې محبت پټ پټونې کوي، زاړه یادونه یو بل ته پیرزونې کوي، په یو بل باندې د یادونو خوشحالیان نیولي. نورې خبرې به د دې سره کوم، خو د ټولو نه مخکې زه هغې خلکو ته د دې د راغونډېدو کریډټ ورکوم چا چې دا هڅه کړې ده او دا ملګري راغونډ کړي دي چې د سکول په وخت کې خو به په یو ټلۍ باندې دا ملګري راغونډېدل یا به په یو ټلۍ باندې جدا کېدل، خو نن نه 40 کاله مخکې هغه څه تصور او نن سبا چې د نفسا نفسۍ د مهنګایۍ او د زغل یو وخت په دې کې دا هڅې چا دوامدارې وساتلې. لمبیا به د هغو نه پوښتنه کوم. راځئ خوږو کتونکو، نصیب زمان صاحب را سره ولاړ دی، زه خبر شویم چې دوی او نور ملګري دي هغو دا هڅې کړي دي. نصیب زمان صاحب لمبیا خو درته حراج تحسین وړاندې کوم او د دې نننۍ محفل چې راته را جوړ کړی دی دې په حواله باندې مینوالو سره. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د خپل ملګرو ته هرکلی وایم، محسن صاحب تاسو ته، نجیب بھائی تاسو ته. دغه داسې وه چې زه تلم پېښور ته، هلته څه پروګرامات ما ولیدل، ما ولې نه چې داسې موږ د خپل ملګرو ګروپ جوړ کړو. بیا په سوات کې کوم د بڼ سکول د پاڼ سکول چې دی په دې کې دغه استادان راټول شوي وو، شاګردان وو، نو د هغې هغه آیډیا موږ کېښود هلته له صفدر دې سره او عملداد بھائی دې سره مې مشوره وکړه او دې له ګروپ په شکل کې موږ راټول کړل. زموږ ډېر ملګري چې دا مسافر دي، موږ د دواګانې کوو چې الله پاک یې په ډکو منګول باندې واپس راولي او دلته چې کوم ملګري دي الله دې له ډېر ژوند ورکړي چې دا خوشحالیانې موږ بار بار مناوه او یو ځای کېږو. ډېره ګرانه نه وه دا راټولول، ټلیفون نمبر، موبایل نمبر یا رابطه کول؟ نه دومره مسله خو نه وه. اول خو دا و چې 15 ملګري یو ځای شو، بیا هغې دومره کوشش کوو چې څوک به میلاوېدل د بل په ترو باندې به نمبر راوغوښتو، هغه بیا په وټساپ په ګروپ کې میلاوه، ډېر زیات خوشحاله وو. نو لا ملګرو چې کومه جذبه وه نو هغې سره دا کار سرته ورسېد. ډېره زیاته مننه، ډېره مهرباني. نصیب زمان صاحب، ماسټر عملداد صاحب را سره ولاړ دی، هغوی به هم د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. جی اقبال محسن صاحب تاسو ډېره مننه چې راغلی. زموږ د 2000 چې کوم کلاس و د 10م ستا خبره ټیک چې راټولول ډېر ګران کو کارو. موږ اول د دې لپاره وټساپ ګروپ جوړ کړو، یو ملګرو سره موږ میلاوېدو، د هغو نمبر یې موږ په ګروپ کې اډ کولی او نن تاسو وینئ چې په هغې کې ډېر ملګري په دې پروګرام کې راغلي دي. موږ د هغو ټولو شکریا ادا کوو، مننه کوو او چا چې په دې کنټریبیوشن کړی د هغه هم ډېره مننه کوو، ځکه چې مالي سپورټ نه بغیر خو دا کېږي نه. ډېر ملګرو پکې مالي سپورټ هم کړی دی او د هغه هم ډېره شکریا ادا کوو. او زاړه یادونه چې کوم د 10م کلاس و هغه به دې کې انشاءالله موږ راتازه کوو، کوشش کوو چې راتازه شي. ډېره زیاته مننه. جناب صفدر صاحب را سره هم ولاړ دی، څوک به تاسو پېژنئ. دا په کوم ځای کې چې نوې آبادي، نوې مارکېټ، نوې پلازا
زیره جوړیږي په یو جدید ډیزاین سره دا من چې کوم ځای کې اوس یو دا کوم کور چې تاسو یې نه دام د دوی د لاس ندي په وینا را جوړ شوی دی دغه یو ځان له یو لویه موضوع ده ورازم چې نن هم دي دغه کوم ملګري چې راغونډ کړي دي د دې ارګنایزر دي نو دوی هم لږ پوښتنه کوم ډېر ګران کار نه و دا راغونډول او مقصد د دې بسم الله الرحمن الرحیم محسن صاحب تاسو ډیره مننه د نجیب بای ډیره مننه چې تاسو دلته راغلی او زموږ د ملګري ټول دلته رايوځئ شو ډیره شکریا الله مو ښه ساته او ماشاءالله زموږ دپاره نن ډیره د خوشحالۍ ورځ ده چې دا ملګري مونږ کوم یوځای شو مطلب د اختر غونډه ورځ راته ښکاري او په یقین سره درته یم چې د لسم هغه کلاس پیلو مونږ ته هغه ورځ نن محسوسیږي کوم چې به مونږ ناسته کوله او ډیر ماشاءالله زموږ د یو بل سره هغه مینه محبت دی نو بس تاسو ډیره مهرباني الله مو ښه ساته په دعاګانو کې به یو بل یاد ساتو او دا مسافر بای چې کوم زموږ ملګري دي تاسو به دایي نه انشاءالله په سکرین باندې مونږ ستاسو هم ډیره مننه او ډیره شکریا ادا کوو الله مو ښه ساته ډیره مهرباني ډاکټرز هم دي او دا وکیل صاحب دی او ټیچران دي څوک کاروباریان دي سر مطلب هر څوک پولیس کې دي څوک مسافر دي دا هر چا خپل مطلب هغه سایډ نه سره دی او ماشاءالله د خوشحالۍ خبره ده موږ خپل استادان هم راټول کړي د دې لپاره چې هغه ویني چې خپل سټوډنټان ماشاءالله زمونږ ملګري ټول په ښه ښه ځایونو کې دي مطلب لوفران پکې نشته ټول په ښه ښه ځایونو کې دي نو فخر پې کوو نن ماشاءالله او ډېره یو مسافر را سره بل ولاړ دی چې هغه د پروګرام له راغلی دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محسن صاحب ډیره مهرباني زه په زلدات خبرې کوم نو جوړنا او الحمدلله نن سبا خو په هغه کې ما قطر کې اول په سعودي عرب کې وم بیا په دوبۍ کې ما اوس په قطر کې ما ډیره مننه او الحمدلله چې خپل مرګري مې ولیدل د لسم د کلاس پیلو ډیر و خوشو سلیریش کاله تقریبا بعد سنه کسان پکې یو بل پکې نه پیژندو الحمدلله چې اوس ولیدو نو داسې یو لکه په هغې کلاس کې چې ناست شو او څه کسان پکې داسې دي چې بار دي ډېر سرګرم کسان دي یو نور باچا صاحب دی او بل انورداد دی هغو ته هم په دې پروګرام کې هرکلی وایو او شته دی نه خو موږ یې میس کوو او ډېره مهرباني او ډېر زیات بې انتهایي خوشحالي وو او چې تاسو راغلی د پروګرام نه نوره ښکلا ورکړه او بې انتهایي خوشحالي ماشاءالله ډېره مننه جی خوږو کتونکو را سره ناست ګراړی کلي ویلج کونسل چیرمین جناب حمید خان صاحب دی څوک چې د خپل زوی ګلروز خان نمایندګي دلته کوي او د هغوی سره یو څو خبرې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام خوشحاله الحمدلله ډیر زیات نن راغلی او دا مې اوریدلي چې تاسو پکې 10,000 روپۍ په دې پارټۍ کې ورکړي دا جی دا خپل زوی بغیر موجودګۍ کې چې ما یې کوم دی هغه ته دا احساس وشي چې زما د پلار تللی دی او د ما د ملګرو له نو زه یم چې هغه خو به لږ خوشحاله خو زه ډېر زیات خوشحاله یم خاصه خبره دې ولیده په دې هلکانو خاص نو خاص خو دا خبره چې ټول مینه ناک دي د دوی د مینې ته زه سلام کوم چې داسې پروګرام راغولو خپل ملګري د کلاسونو راغونډولو نو زه چې دوی به لږ خوشحاله زه دې نه زیات خوشحاله یم کتونکو د سپریم کورټ وکیل صاحب را سره ناست دی جناب عبدالسلام صاحب د هغوی نه پوښتنه کوم چې د خپل یاد نه کوم یو تراشه موږ ته وړاندې کوي جی عبدالسلام صاحب یاره بس زمونږ خو داسې ډېر یادونه دي او ډېر زیات دغه ایموشنل خبرې دي پکې خو یو پکې ماته د اوس هم چې دی نو هغه چې زه کله ځان ته مخې ته کړم نو ډېر زیات عجیبه غوندې فیلینګ راته کېږي او هغه دا چې مونږ زه خو پخپله د نانسي روم او دا د جوړو دا کسانو نو زه چې ړمبې رالم نو ما ته خو اول پکې دا معلومات نه و چې یاره زه به کوم ځای کښېنم او کوم ځای به نه کښېنم بیا چې کله مونږ ته پکې هغه ډیکس میلاو شو نو بیا د ډوډۍ اصل کې غریبي وه انتهایی غریبي وه نو موږ سره به پیسې وې نه په جیب کې چې یاره مونږ چېرته تللی وی په جوړ چوک کې مونږ ډوډۍ خوړلې نو چې کله به ریسس شو نو مونږ به داسې دوی به ډېر ټول به لاړل ډوډۍ له مونږ به چې دی نو پاتې شو نو زه چې کله یو پیره پاتې شوم نو دا صفدر چې دی زما خو ډېر ښه ملګری دی اوس هغه خبره راته رایادېږي نو هغه خبره چې دی خامخا کول غواړي که نه نو ما ته وی چې یاره ولې ما چې یاره بس زه خو ډوډۍ مې خواته نه کېږي ځکه د جوړ چوک ته نه ځم که نه ما ته وی چې نه راځه او بس ته به زما سره پس ته یې نه به ته هره ورځ چې دی نو زما سره میلمه او زما سره به ډوډۍ خورې نو هغه خدای دې خوشحاله کړي او هغه بیا هغه واده هم سرته ورسوله چې زه به کله به م ریسس وو هغه اوږده ریسس یې به وي نو ما ته به وي چې راځه نو زه به یې ړمبې له ځان سره مخکې کړم جی کتونکو یو مسافر را سره بل ولاړ دی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نامه او کوم ځای کې تاسو زما شفیق نوم دی زه په دوبۍ کې مسافر یم او دې کې داسې ملګري دي چې هغه پکې 20 کاله 40 کاله بعد ما ولیدل نو دا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ مقام دی ډېر سیوا یقین وکړه او په دې کې زموږ یو دوه ملګري وفات شوي هم دي الله دې وبخي بغزمانو او نیازو
چې هغه موږ ډېر میس کوو په دې ټایم کې او څه پکې اوس هم په مسافرۍ کې دي نو هغه د الله پاک په خیر خیریت راولي. جی کتونکو تاسو یې نه دا کوم ملګري چې ولاړ دي دا پکې د مسافرو هغه ټولنه ده نو له دوی نه به پوښتنه کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نام څه ده؟ زما رسول الله نوم ده. او کوم ځای کې ژوند کوئ نن سبا؟ مونږ ابيزوبه کې یم او زه نن په کلي کې یم د خپلو ملګرو سره. بس په دې واتساپ باندې په دې باندې مونږ سره د کانټیکټ شو او زمونږ چې دې اوازونه ما اورېدل نو زه ډېر انتهایي خوشحاله وم او زما نه څه ټایمه پورې خپل کم ستړی چې وه هغه زما نه بلکل هېره شوې وه. جی زما نوم زیب الرحمن دی او زه ملیشیا کې پاتې کېږم اوس په چوټۍ باندې راغلی یو او نن زموږ دپاره ډېر د خوشحالۍ ورځ ده چې زموږ دا ټول ملګري راغونډ شوي دلته کې نو انتهایي لکه بیانولی نه شو خوشحالي او زمونږ زه یو خبره کول غواړم زمونږ یو دوه ملګري داسې دي چې هغه مونږ ته اوس پته هم نشته کوم ځای دي. یو یاسر حفیظو د مردانو یو ملوک خانو نو د میډیا دور دی که د استاد صاحب دی د دې چینل په وساطت باندې چېرته دا پروګرام وګوري نو موږ تاسو ډېر میس کوو او انتهایي په دې موقع باندې ټول لاغلي دي دوه پکې نشته نو لکه دي ته موږ سلامونه کوو په زندګي او خیر نو بیا به بل پروګرام کوو هغه به پکې وي. ما نوم ګل محمد خان دی بازار کې بارمل کې په شارجه دوبۍ شارجه کې. نو څه چې فیسبوک باندې دا ملګري ولیدل یا دا پروګرام چې را جوړ شو نو څه فیلینګ دی؟ بس یاره چې کله نه دی عملدات دی نصیب زمان دی دا ګروپ جوړ کړو دا ملګري ټول دغه کړلو یو بل نه شکلونه هغه هر څه نومونه دا یو بل نه هېر شي او چې کله دې دا ګروپ جوړ کړو دغه وکړو نو د هغې سره یو بل د اوازونه دا خبرې مبرې دا دغه وکړه نو د هغې په دغه کې بیا ډېر غټ دا یو ارمان و چې مونږ کلي د وطن ته لاړ شو دا مسافر چې کوم دي له دغه ځای دا خلک دی او مونږ دغه شان دی راغونډ شو یو پروګرام وکړو ټول د استادان صاحبان دا ټول لاولو بس نن ډېر زیات خوشحاله یم چې دا ملګري مې ولیدلو. جی خوږو کتونکو را سره ولاړ ګلمخې ریټایر استاد جناب محترم شیرولي خان ولي استاد صاحب چې به ورته مونږ ویل هغه سره ولاړ دی د هغوی نه پوښتنه کوم چې څه احساسات لري. سره السلام علیکم او په خیر. وعلیکم السلام. څنګه له سید صاحب خیر برابر ټیک ټاک دا کم محفل چې دغه ما د شاګردانو جوړ کړی دی ډېر زیات خوشحاله یو مونږ ته هغه خپل مخکنی وخت چې کوم دی را یاد کو بل دا چې د خپل شاګردانو مو لیدو چې مختلفو شعبو ته دی تللي لوی شوي دي نو هغه پخوانی وخت یې مونږ ته را یاد کو بل دا چې زمونږ خپل کم استادان چې دي کم چې ریټایر شوي دي کم چې لا اوس دي هغه هم د هغې دپاره چې کوم دی یو ګیدرینګ وشو او ډېر زیات خوشحاله شو په دې کې. کتونکو روزي اکبر صاحب را سره ولاړ دی څوک چې استاد دی په یو سرکاري ښوونځي کې نو راځئ چې د هغو نه هم پوښتنه وکړو چې ننني پروګرام په حواله باندې څه وایي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. محسن صاحب ستاسو ډېره زیاته شکریه چې موږ هم د خبرو مقرره کړه په خپل چینل باندې نو ستاسو ډېره زیاته مهرباني. بس محسن صاحب زموږ خو انشاءالله نن ډېر بهترین پروګرام دی او ما ته نن داسې محسوس کېږي چې موږ بالکل واپس په هغې 2000 کې په لسم کې یو او خپل استادان صاحبانو مو لیدلو ډېر زیات خوشحاله شو او د خپل چې دی ملګري مو لیدلو. وایي چې استاد بادشاه نه وي خو بادشاهان را جوړوي. را سره ناست ډېر محترم او ویری ډیګنیفاید آنریبل پرسن بخسید باچا صاحب را سره ناست دی د پروګرام کې مدو شوی راوتل شوی دی د هغوی نه پوښتنه کوم چې هغوی د ننني پروګرام په حواله څه وایي. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. محسن صاحب دا الحمدلله زما دپاره او زما د ټولو ملګرو دپاره زما د سټاف دپاره دا انتهایي د خوشحالۍ موقع ده او مونږ ډېر زیات خوشحاله یو خصوصا زه ډېر خوشحاله یم چې زمونږ هغه شاګردان چې هغه اوس عملا فیلډ ته راغلي دي او دا د 2000 بیچ دی او هغو ډېره زیاته دا زمونږ دا ګیدرینګ چې دی دا را جمع کو. زه به دا وایم چې زه ډېر خوشقسمته سړی یم. زمونږ مثال د هغې مالیارو دی چې هغې په باغ کې بوټی ولګوي او هغه بوټی هغې په خپل لاس باندې بیا هغه میوه ونیسي او هغه میوه هغې د هغې په خپل لاس باندې خوري نو موږ په خوش قسمت یو کې الحمدلله دا زموږ پودې وي او دی الحمدلله اوس فیلډ ته راوتي دي او موږ باقاعده دی ولیدي پریکټیکل موږ د دې د ډېر زیاته شکریا ادا کوو د دې د جوانو په باره کې دې ته دعاګانې کوو چې الله تعالی دې د دې په عمر کې برکت واچوي او دا دې په ځوانو کې الله برکت واچوي او دې زموږ دپاره یو ډېر اهم موقع فراهم کړه چې موږ د خپل زوړ سټاف یو ځای کړو د دې سره زموږ ملاقاتونه وشو ځکه چې الحمدلله دا خو ډېر زیات میچور خلک دی موږ په دې نن ډېر زیات موږ خوشحاله یو او د دې چې ډېره زیاته شکریا ادا کوو او موږ به دا ووایو چې اصل کې د استاد چې دی استاد هم دا مقام دی په دې مقام باندې استاد سره نه مال شته نه دولت شته نه ګاډي شته نه نور شته خو صرف چې دی د خپل شاګردان وویني
او دا ریسپیکټ ول ورکوي نو دی استاد په دې خبره باندې نو موږ نن په دې خپله پیشه باندې الحمدلله ډېر زیات فخر کوو او موږ وایو شکر الحمدلله چې موږ استادان یو چې نن د هغې هغه ثمره موږ ته په دې عزت باندې دې موږ له راکړه او موږ ته میلاو شوه الله تعالی دې خوشحاله کړي الله تعالی دې په عمرونو کې برکت واچوي او الله تعالی دې همیشه دپاره زموږ دغسې دا مینه او محبت قایم ساتي. دا بیا خبره ده چې هیڅ چا هم اونچک نه که فکر د سپرلي هسې سمسور دی په دې خاوره کې. نن په دې محفل کې زموږ سره هغه لارهود هغه لاریون چا چې دغه بوټو ابیاري کړې ده اوبخورې کړې دی د دغه استاد د لاسه په دې معاشره کې چې دې معاشره له هغه ډاکټرز ورکړي دي انجینیرز ورکړي دي پولیس استادان صاحبان او بل هغه خلک ورکړي چې اوس هم په مختلفو ادارو کې د دې قام خدمت کوي. دا جناب محترم یارداد استاد صاحب خبره کوم چې هغه سره ناست دی. سره السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. په سکول کې به حیثیت استاد او یا به حیثیت هډ ماستر یا پرنسپل نو موږ چې د پړای کوم انداز وپای کې موږ خپل شاګردانو ته دا خبره پوینټ اوټ کوله چې تاسو ته چې کوم دی اول تاسو مستقبل پروت دی بیا تاسو مور پلاس تاسو چې کوم دی پته باندې ناست چې زما د بچی نه بس جوړیږي بیا چې کوم دی معاشره چې کوم دی تاسو انتظار کوي چې کوم دی ایجوکیشن ډپارټمنټ انتظار کوي نو لکه تاسو به د ژوندۍ د باغ ډور چې کوم دی لکه د ملک د باغ ډور بس تاسو بلاس باندې سمانی الحمدلله ثم الحمدلله چې په 2000 کې دا زموږ شاګردانو اوس په معاشره کې چې کوم دی په مختلفو پیډ کې چې کوم دی هغه د ملک واګ اختیار او د چې کوم دی هغه سره دي د سیو سره دا خپل پیډ کې خپل کامیابی سره کار کوي. موږ دا خیال چې موږ ریټایر شو جوړ موږ معاشره ته واپس شو زموږ چې کوم دی خلکو د ذهن نه موضوع هغه خبره ختمه شوله الحمدلله ثم الحمدلله. موږ د دې چې کوم دی ډیر شکر ادا کوو چې موږ یاد کړو په موږ کې ژوندۍ چې کوم دی د هغه رونق بیا راوستو خپل شاګردان موږ ولیدو په هغه باندې په خوشحالۍ کې خوشاله کړو خپل سټاف ممبرز چې دي د هغه د 2000 هغه چې هغه موږ په مختلفو پیډز کې کار کوو هغه لري چې کوم دی موږ بیا ملاقات نه شو هغه ملاقاتونه وشو او زموږ چې کوم دی دا خواهش دی دا دعا ده چې الله پاک دې دوی چې په خپل کوم پیډ کې کار کوي په هغې کې دې چې کوم دی نیکنامي نصیب کړي خدای دې اولادونه خوشحاله کړي او خدای دې ډېره خوشحالي راولي چې موږ د دوی سره چې کوم دی یو ځای کېږو او د دوی په خوشحالۍ کې چې کوم دی موږ ته خوشحالي نصیب کړي. جزاکم الله خیر. بابا د هره چې راځي مال رنګونه راوړه نه مې خوښېږي تماچې مه ټوپکونه راوړه زما ارمان دی چې طاقت د خپل وطن جوړ شمه ماله دوات قلم او ماله کتابونه راوړه. کتونکو جناب محترم مولوي محمد کریم صاحب را سره ناست دی د هغوی نه به هم پوښتنه کوم. سر نبي خو السلام علیکم او په خیر وعلیکم السلام علیکم. پیغمبر صلی انما بعثت معلما زه استاد رالیږلی شوم د استاد ډېره لویه غټه پیشه ده او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابه استاد و هغو ډېر قدر د خپل استادانو کو نو زه د صفدر دی او د نصیب زمان دی او ستاسو ټول ډېر شکریه ادا کوم چې دا نوجوانان خو راټول کړي دي د 2000 هغه په مختلفو ملکونو کې دي په مختلفو چې فیلډونو کې دي نو زه ډېر لوی شکریه د صفدر دی او د نصیب زمان دی او ستاسو ټول ادا کوم چې تاسو د ټول کلاس چې الله رب العالمین د ټول ملاقات وشو الله رب العالمین دې له دا د پاکستان د قایمېدو نوجوانان دي او دا چې پاکستان د دې په حواله باندې دی نو الله دې له ځواني ورکړي الله دې په ځوانۍ کې برکت ورکړي او الله دې سوچ دا اشاعت کوي الله دې هم ډېر جن او د عزت باعزت ورکړي. او داسې ډېر خلک تېر شوي دی په دې سکول کې چې زما دا ورونه دا ټول دا دي ناست دي زه به ذات خود په خپله په سن 59 کې 13/4/59 کې دې سکول ته راغلی وم او په 2000 کې زه ریټایر شوم. دا هغه کلاس دی چې زما ته د راوتو د دې یو دغه تاریخ دی ځکه چې په 1 جنوري باندې زه له سکول نه راووتم او جو په مارچ کې تدبیر وکړه. اوس داسې خبره ده چې یو عارض مې دی حضرت علي رضی الله تعالی عالمان ښکلي عالم ادا د تخت خبره وکړه. حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي که یو الف ما ته چا زده کړی دی ما ته چا نه زده کړی دی ما ته چا ویلی دی فهو مولایا هغه چې ما مولا دی زه د هغه غلام یم او د غلام حیثیت په هغه زمانه کې زر خرید چې ودې واغسته به یې که دې واهو که دې ټکوو چا د نه تپوس نه شو کولی. هسې د استاد مقام تاسو دې ګروپ دې 2000 والا ګروپ الله دې ستاسو او ستاسو د مور پلار د چا چې ژوندي الله دې ډېر عمر له ورکړي که مړي الله دې وبخي او ستاسو اولادونه د هغې کې الله پاک برکت واچوي. جی حقوق کتونکو را سره ولاړ جناب مقرب خان صاحب څوک چې د ګورنمنټ های سکول جوړ پرنسپل صاحب دی او د هغوی نه پوښتنه کوو پروګرام ته هم راغلي دي او د طالب علمانو په نوم باندې څه پیغام لري. سر السلام علیکم په خیر. وعلیکم السلام. څنګه محسن بھائی ډېره مننه ستاسو. نن انتهایی ماته خوشحالي محسوسېږي
چې زه د خپل سکول د 2000 بیچ خپل شاګردان یم او بیا په ډېر زیات خوشحاله یم چې هغه ډېر په خل پوسټونو باندې دي، څوک وکیلان دي، څوک ډاکټران دي، څوک بزنس کوي، څوک صحافیان دي. نو دا زمونږ هغه خوشحالي ده موږ ته مخصوصېږي نن چې موږ به کله دې ته نصیحتونه کول چېرې تاسو په ځان کې دغه پیدا کوئ چېرې ستاسو نه په معاشره کې ښه انسانان جوړ شي، د معاشرې ښه افراد دنه جوړ شي. نو نن چې موږ دینو نو موږ په خپله خوشحالېږو چېرې دا زموږ شاګردان دي او د معاشرې دپاره کارآمد کسان دي. ځکه چې موږ کله ماشومانو ته دا نصیحت کوو چېرې تاسو د معاشرې دپاره صحیح افراد رغېدل پکار دي. نو نن موږ چې دا خپل شاګردان یو او په دې ښه پوسټونو باندې دي، په ښه پوزیشنو باندې دي، نو موږ ډېر خوشحالېږو. او زه د دې ټولو شاګردانو چې دی انتهایي مشکور یم چې موږ یې راوغوښتو 24 سال بعد. نو دا زموږ دپاره او د استادانو دپاره او د دې دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده. زه د دې په ترو باندې ټولو نورو شاګردانو ته دا درخواست کوم چې دغه شان د دې دغه وکئ، د دې پیروي وکئ او دغه شان دي چې کوم دا په دې دغه کې کم پوزیشنونه اخیستي دي، کم کارونه کوي، نو د دغې لار باندې روان شئ او د معاشرې دپاره چې دی د خپل چې څومره ستاسو نه کیږي نو د معاشرې خدمت کوئ، د خلکو خدمت کوئ. ستاسو ډېره مننه محسن بھائی، ستا مننه، جزاکم الله خیرا. جی تاسو ته بیا معلومه وي چې دا ګلمحي چې دی دا د ګورنمنت های سکول جوړ کوم چې د ضلع بونیر یو لوی سکول نومیږي، هغه دغه وخت د لسم هغه شاګردان هغه چا چې به دغه زده کړې کولې هغه راسره ناست دي. جناب زبیر احمد خان راسره ناست دی. راځئ چې د هغو نه پوښتنه وکړم چې هغه د استادانو په والا د دغه سبق په والا باندې څه وایي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. محسن استاد صاحب ستاسو ډېره مهرباني چې راغلی دې پروګرام لا دلته ټایم ورکړو. د نجیب ملګري ډېره مننه او پروګرام هم ښکلی کړو. تاسو خبره وکړه د نصیب زمان صاحب او صفدرو په ځل دا ټولو ملګرو په دې پروګرام کې ډېر محنت وکړو، ډېره ستړې وکړه. زه خو دې ته خراج تحسین پیش کوم چې دا دونه غټ محنت، دا ګران کار دی، دونه ګیدرینګ جوړول، پارټي جوړول، بیا د دې لپاره انتظامات کول. بل د استادانو د سکول تقریبا 23-24 سال وشول، هغه ډېر یادونه خو لازمي خبره د انسان نه هیر شي، څه یاد دي څه هیري، او دومره یاد دي موږ ته چې استاز پیشه ډېره لویه پیشه ده. زموږ استادان ټول محترم وو، قابلان وو، مخلص وو، او په هغې کې خاص کسان دا به زیاتې خاص استادان چې یو امجد صاحب وو، یو یارداد استاد صاحب وو، دا بالخصوص ډېر پروفیشنل پیشور چې د خپل کار سره او د خپل ایجوکیشن سره یې ډېره مینه وه. نو هغې نه ډېر ټولو کلاسونو او ټولو هلکانو ډېر څه زده کړي. او ځینې استادان چې صرف نوکري کوي، نوکري زه یم چې هغه صرف نوکري کوله، تنخواه یې اخیسته، هغوی خپل محنت او ستړی بیا هم ډېر خپل کوشش یې کړی، خو هغه چې چا د زړه نه کوله څوک د دې پیشې سره ډېر اخلاصمن و، نو هغه اوس هم د ټولو هلکانو څه زده کړي د هغې نه ډېر زده کړه ډېره برخه ده پکې. نو هغې استادانو ته د هغې یادونه، سکولونو د هغې سټاف ته، د هغې د های سکول تاریخي بلډینګ ته اوس هم زموږ په زړه کې زموږ په تصویرانو کې وینو. جی کتونکو راسره امین خان صاحب ناست دی، څوک چې ګراړۍ سره تعلق ساتي، کمپیوټر اپریټر دی فینانس ډپارټمنټ کې د ډي سي صاحب سره. نو د هغوی سره به لږ خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امین صاحب نن خوشحاله یې؟ بالکل. د ټولو نه اول خو ډېره زیاته ستاسو مهرباني چې تاسو راغلئ او زموږ د پروګرام نه ښکلا ورکړه، او نن خو واقعي ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. او محسن صاحب تاسو هم د دې سټیج نه وتي، کله چې سړی د سټوډنټۍ ټیم کې که نه جي او کلاس پیلوي، نو په دې وخت کې د سړي د یو بل سره ډېره مینه وي او دا نه هېرېدو واله مینه وي. اوس خو په د هغې نه پس موږ مختلف قسم فیلډ ته لاړو یا مختلف قسم بار ملک ته مسافر شو، هغه خلک مصروفه شو، د یو بل نه نه کېږي، خو ولې د کلاس پیلو مینه چې وي که نه جي دا هېرېږي نه. او چې کله سړی ویني نو سړي ته هغه خپل ټیم یاد شي. د امیر ارشاد نه به موږ له به ډېر زیات لکه په ټیم به ډېر زیات زموږ خیال ساتو موږ سټوډنټانو، خو لکه بهرحال لکه ډېر زیات نن د خوشحالۍ ورځ ده او زموږ دا ملګري راغونډ شوي دي، څه په مسافرو کې دي، نو هغه موږ میس کوو. خو ستاسو ډېر یو جهان مننه چې تاسو زموږ دې پروګرام له ښکلا ورکړه. خوشحاله آباد اوسئ. کتونکو عبدالاکبر صاحب څوک چې زموږ سره په ګورنمنټ های سکول جوړ کې استاد دی، د هغوی نه پوښتنه کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نننۍ پروګرام په والا محسن صاحب وړاندې خو ستاسو ډېره مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت چې دی هغه موږ له راکړو، نو په دې باندې چې موږ څومره ستاسو شکریا ادا کوو هغه کم ده. نن چې زموږ ډېر د خوشحالۍ ورځ ده چې تقریبا 25 سال مخکې هغه ملګري چې موږ بعد په ژوند کې چې دی د هغه یو ښه وخت تېر کړی و، او دغه د لسم دا وخت چې دا ډېر ښه وي، نو هغه وخت چې چون کې واپس خو نشي راتلی، خو موږ ډېر وجاړو، ډېر خو وخت پسې هر سړی جاړي، خو کم از کم دومره مو وکړه چې هغه ملګري چې دی نصیب زمان بھائی دی او صفدر بھائی دی، دا تقریبا یو کال وشو چې دوی د وټساپ ګروپ جوړ کړی او د هغې په ذریعه باندې دا په مخه باندې ځکه زموږ سره داسې ملګري دي چې هغه بار ملکونو کې دي، نو د هغو دا دغه
چیرې مونږ په داسې ټایمو کې دا پروګرام چې مونږ کلي ته درشو نو هغو ته به کوم انتظار وکړو. بعضې ملګري راغلي دي چې د هغو د چوټي پوره شوې ده خو هغو خپله چوټي چې د هغه اوږده کړله او دې پروګرام دپاره پاتې وو. نو مونږ د هغې ملګرو هم ډېرو شکریا ادا کوو او نن ډېر د خوشحالۍ ورځ ده چې دغه 25 سال مخکې چې دی مونږ دغه خپل سټوډنټان چې دغه ملګري یو ځای شو او نو په دې باندې زه ډېر زیات خوشحاله یم. جزاک الله. جی کتونکو یو شاه زلمی را سره ولاړ دی څوک چې په کراچۍ کې ژوند کوي سافټویر انجینر دی بونیر ته راغلی جوړ ته راغلی او نن د پروګرام هم راغلی خپل تاثرات سره شریک کړي. السلام وعلیکم سلام سر چې ډیره مننه شکریا. څنګه چې تاسو ته پته ده دا د 2000 بیچ سټوډنټان دي او هغوی خپل ټیچران انوایټ کړي دي او چې د هغوی څومره ملګري دي نو هغه راوځای شوي دي. څنګه چې تاسو ته پته ده دا ډېر پخواني ملګري دي. څوک په دوبۍ کې دي څوک ملیشیا کې دي څوک آوټ اف کنټري دي او آلموست او څه په دې کلي کې ژوند کوي. څوک پکې ګورنمنټ ټیچران دي څوک پکې ډاکټران دي ماشاءالله. نو ما دې ولیدل زه ستاسو سره خپل احساسات نشم بیانولی ځکه چې یو ناشنا کار دی. تاسو که چې وګورئ نو 2000 بیچ نن سبا مطلب 24 یې وشول او هغه ملګري راوځای شوي دي او هغه ټیچران راوځای شوي دي او د هغوی حوصله افزایي کوي نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده.